پرېږدې چې ما د دې غمونو توپانونه یوسي پرېږدې چې ما د دې غمونو توپانونه یوسي په منځ دریاب کې مې د تندې سیلابونه یوسي او مال تربیو د وفا راشي په هوا کې دلته مال تربیو د وفا راشي په هوا کې دلته چې سویلې ورله د سارې سره ګلونه یوسي ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو نیکې خیلې او پیرزونې امید د لوی الله نه لرم چې روغ جوړ ښاد آباد او د ژوند په ښو شوبو کې به یې ګرانو کتونکو مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ کلي په کلي چم په چم کوڅه په کوڅه ګرځو او ستاسو دپاره ادبي ستوري را پیدا کوو او تاسو سره مخامخ کوو نن چې موږ په تکل پروګرام کې کوم هڅه کړې ده کوم کوشش هم کړی دی کوم تکل هم کړی دی او کوم ادبي ستور هم را پیدا کړی دی نو هغه دی عبدالصبور حسین صاحب چې د هغوی نه به د ژوند په باره کې څه پوښتنې هم کوو او د هغوی نه به خوندور شعرونه هم اورو نو راځئ چې د عبدالصبور صاحب طرف ته ورشو عبدالصبور صاحب په تکل پروګرام کې تا خر کړی دی مننه جی خوشحاله سي جعفر صاحب ستاسو د کار او زیار یقینا د ستاینې وړ دی چې دومره په لنډ تنګ وخت کې دونه ښه پروګرام چلوي په دومره ښه طریقه باندې او بیا زم چې کم دی د ځان سره میلمه کړم په پروګرام کې نو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ عبدالصبور صاحب دې وخت کې موږ خپل ګران کتونکي مینوال ګوري نو که دوی سره خپله پېژنګلو لنډه شانتې په خپله وکړه نو ډېره به ښه وي عبدالصبور حسین یم د اشنغر د خاورې د چارسدي اوسېدونکی یم او دا مهال د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګه کې د بي ایس زده کړې کوم بس دغه پېژنګلو دی دوی خو د سره پوره پېژنګلو نه تا خو مختصر شان پېژنګلو یې سره زده کومه دا د حاجي یعقوب خان نوسی دی او د ماسټر ماجد علي زوی دی د پړانګ ماما خیلو کې زیږېدلی دی نن سبا په کولاډیر کې زوړ چونګي سره خوا کې کوم دی چې اعظم خان سپیشل ایجوکیشن دی هغه ځای کې نن سبا ژوند کوي او عبدالصبور نوم یې دی او حسین یې تخلص دی قلمي نوم یې حسین دی نو راځئ چې ته خوندور شعرونه اورو حسین صاحب مینوال سره خپل کلام شریک کړه مننه د غزل نه مخکې به یو قطعه ووایم چندر صاحب چې هغه قام چې په قامونو کې اوچت دی هغه قام چې په قامونو کې اوچت دی هغه قام په خپله ژبه باندې ویاړي مننه هغه قام چې په قامونو کې اوچت دی هغه قام په خپله ژبه باندې ویاړي پښتانه د خپلې ژبې نه په شا دي پښتانه ځکه ویرجن دي ځکه جاړي مننه جی او غزل مطلب ده چې کور ته راشم بچي جیب ښځه مې ترخته ګوري چې کور ته راشم بچي جیب ښځه مې ترخته ګوري دا خو یو مور ده چې راتلو سره مې مخ ته ګوري مننه جی مننه چې کور ته راشم بچي جیب ښځه مې ترخته ګوري دا خو یو مور د چې راتلو سره مې مخ ته ګوري او چې خپل بچی دی د مکتب په لور بوتلې نه دی چې خپل بچی دی د مکتب په لور بوتلې نه دی اوس خو به خامخا د جهل سور دوزخ ته ګوري مننه چې خپل بچی دی د مکتب په لور بوتلې نه دی اوس خو به خامخا د جهل سور دوزخ ته ګوري او شعر دی جعفر صاحب چې د اوس ته پیغلو د عزت اړو پروا نه ساتي د اوس ته پیغلو د عزت اړو پروا نه ساتي په هوسي نظر د خپل وجود خارخ ته ګوري مننه جی د اوس ته پیغلو د عزت اړو پروا نه ساتي په هوسي نظر د خپل وجود خارخ ته ګوري او دا چې سرونه بیلی دا خلک کمکل نه دي دا چې سرونه بیلی دا خلک کمکل نه دي دوی ازادي غواړي دوی خپل راتلونکي پخته ګوري مننه دا چې سرونه بیلی دا خلک کمکل نه دي دوی ازادي غواړي دوی خپل راتلونکي پخته ګوري او ستا او زما یو ځای کېدل داسې ګڼم یاره ستا او زما یو ځای کېدل داسې ګڼم یاره د غر د سره چې په ځمکه څوک مولخ ته ګوري
مننه جی مهرباني ستا او زما یو ځای کېدل داسې ګڼمه یاره د غر د سره چې په ځمکه څوک مولخ ته ګوري او حسینه داسې به نړۍ کې بلا امن راشي حسینه داسې به نړۍ کې بلا امن راشي که هر څوک ځان غوندې د بل چا درد او سخت ته ګوري ډېره مننه خوشحاله شي مننه حسین صاحب که خوښه مې نو مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي ډېر ښکلې شاعري ده مننه جی یو غزل به بل ووایم لنډ شانبهر یې دی چې یا چې ښه ملاله وي یا چې ښه ملاله وي یا بدري جماله وي یا زما قبوله ده خیر دی که کولاله وي مننه یا چې ښه ملاله وي یا بدري جماله وي یا زما قبوله ده خیر دی که کولاله وي شعر چې په آمد لیکي ډک به د کماله وي شعر چې په آمد لیکي ډک به د کماله وي سترګې دي بدنامې خو ټول فساد د خاله وي مننه جی سترګې دي بدنامې خو ټول فساد د خاله وي هغه قام چې موټی شي خلاص په د زواله وي هغه قام چې موټی شي خلاص په د زواله وي سیب غریبي خدا سیب چې حلاله وي مننه سیب غریبي خدا سیب چې حلاله وي مونږ ته چې مینګه وي دا به 400 واله وي مننه مننه جی ډېره مننه مونږ ته چې مینګه وي دا به 400 واله وي ترور زما په نومې کا ډېره به خوشحاله وي مننه ترور زما په نومې کا ډېره به خوشحاله وي یې حسینه تا پسې پرېږده چې لیواله وي ډېره مننه دا و عبدالصبور حسین صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېدل په دې پروګرام کې موږ سره شهید الله شایست صاحب هم ناست دی او چندر صاحب را سره هم ناست دی مخیر صاحب هم ناست دی او نور ملګري هم راغلي خو هغوی را سره سایډ ته ناست دي نو زه د عبدالصبور حسین صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راوبخه او ګرانو مینوالو کتونکو په آخره کې زه ستاسو نه اجازه اخلم په لوی الله سپارم د الله په امان